په نننۍ دغه ویډیو کې موږ تاسو سره شریکو چې تر دې دمه څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د افغان مهاجرینو په ویستلو باندې د غم او د غصې څرګندونه کړې ده او د افغان وزیر خارجه امیر خان متقي پاکستان ته د دورې تمه څرګنده شوې ده. په دې حواله سره اوس تاسو سره دغه تفصیل شاملو. د تورخم نه چې کوم معلومات ترلاسه شوي دي او په هغې کې ویل شوي دي چې پرون څومره افغان مهاجرین افغانستان ته ستانه شوي دي د هغې شمېره د 4,000 پورې ښایي او همدغه رنګ د 1 اپریل نه تر دې دمه د 9.5 لکو نه سوا افغان مهاجرین افغانستان ته ستانه شوي دي. په دغه مهاجرینو کې هغه هم شامل دي چې د چا سره هیڅ قانوني کاغذونه نه وو او ورسره په دې کې د ACC یعنی افغان سټیزن کارډ مهاجرین هم شامل دي چې دغه کارډونه درلودل. اوس راځو د دې خبرې طرف ته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علي امین ګنټاپور یو پریس کانفرنس کړی دی او په هغه پریس کانفرنس کې په مرکزی حکومت باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې کومه افغانستان ته دوره وه او کم سفارشات ورله خیبر پښتونخوا حکومت ورکړي وو نو هغه یې نظرانداز کړي دي نو هغه یې شاته غورځولي دي او خیبر پښتونخوا حکومت یې په دغه مذاکراتو کې ان بورډ نه دی اخیستی په کوم باندې چې دوی د سخت تنقید کړی دی او اسحاق ډار په حواله سره یې ویلي دي چې دغه مذاکرات د خیبر پښتونخوا حکومت په اعتماد کې اخیستونه بغیر نشي کامیابېدلی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت دلته د PTI حکومت په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت ته نو دوی یو بل ته موقع ګوري په یو بل باندې د تنقید کوشش کوي. نو دغه شان دوی په دې باندې ډېر زیات تنقید کړی دی او ویلي دي چې موږ به کم افغان کډوال دي او دلته په خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږي په چا باندې به هم زور زبردستی نه کېږي او نه به څوک په زور زبردستی باندې لیږلی شي. هغه غیر قانوني رجسټرډ افغان مهاجرین کم چې په خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږي په هغې باندې هم اوس هغه کریک ډاون کم شوی دی او څوک په زوره باندې نه ویستل کېږي. کم خلک چې په رضا باندې ځي نو هغوی ته بالکل اجازه دی چې هغه دغه چې کم هولډینګ کوپونه دي کوم چې په ناصر باغ کې جوړ دی بل کم چې په لنډۍ کوتل کې جوړ دی هغې ته راتلی شي او د هغې کې خپل رجسټریشن کولی شي او د هغې نه بعد خپل وطن افغانستان ته ستنېدی شي. اسحاق ډار د دورې نه بعد یو مانیټرینګ سیل جوړ شوی دی او په دغه مانیټرینګ سیل کې کم شکایت نمبرې ورکړل شوي دي د هغې مانیټرینګ کېږي. ورسره په سوشل میډیا باندې او کم چې ماس میډیا ده یا روایتي میډیا ده په هغې باندې چې کم شکایتونه راځي او کم خلک زورول کېږي د هغې نوټس اخیستی شي او د هغه خلکو خلاف کاروایی کولی شي. کم خلک چې افغان مهاجرین تنګۍ د هغوی مالونو جایدادونو ته غله شوي وي یا د هغې نه علاوه هغه سرکاري اهلکار څوک چې کوشش کوي چې دغه په زوره باندې موږ وباسو یا تنګ کړو یا د هغوی نه د پیسو اخیستلو کوشش کوي نو یقینا د هغې دپاره شکایت سیل قایم شوی دی او کم داسې افغان وګړي چې هغه زورول کېږي هغه راتلی شي او دوی شکایت کولی شي په میډیا باندې هم او دغه نمبرو باندې هم دوی خپل شکایت درج کولی شي. بل دې نه علاوه افغان کمشنریټ کم چې په خیبر پښتونخوا کې پېښور کې موجود دی هغوی هم یو شمېره ښودلې ده چې تر 500,000 پورې داسې ACC کارډ لرونکي خلک دي چې هغوی په رضا باندې افغانستان ته د واپسې وینا کړې ده او هغوی راضي شوي دي چې دوی په رضا باندې افغانستان ته واپس ځي. د دې نه علاوه د افغان حکومت وزیر خارجه د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي اسحاق ډار ته ویلي وو چې دوی به د پاکستان په دوره باندې راځي او دلته به چې کوم مزید نورې خبرې اترې پاتې دي د افغان کډوالو په حواله سره یا د TTP د مسلې په حواله سره هغوی باندې به ډسکشن کوي په هغوی باندې مذاکرات کوي او دغه مسلې به د بیخ نه د ختمولو هڅه کوي. اوس په اخر کې دې خبرې ته هم راځو چې عمران خان خیبر پښتونخوا حکومت ته د هدایات جاری کړي وو چې دوی د په صوبایي حکومت کې د افغان مهاجرینو د ویستلو یا نخلا په حواله سره یو قرارداد جمع کړي خو تر دې دمه هغه قرارداد لا نه دی جمع شوی. دغه قرارداد ولې نه دی جمع شوی او دا ولې د ځنډ ښکار دی په دې باندې لاسه د حکومت موقف نه دی راغلی. کله چې دغه موقف راشي د هغې نه به هم تاسو خبرو. په نننۍ دغه ویډیو کې هم دومره. اوس خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکوئ چې چېرته هم یئ د الله په امان.